رکوع او سجده وي او د جنازې په لمانځه کې رکوع او سجده نشته. دویم، کوم شرطونه چې د مړي سره تړاو لري هغه دا دي: مړی به مسلمان وي، د کافر جنازه نه کیږي. مړی به پاک وي، په ناپاکي کې جنازه نه کیږي. دریم، کفن به پاک وي. څلورم، مړی باید پټ وي. پنځم، مړی باید د جنازې لمونځ کوونکي په وړاندې په ځمکه یا په کټ کې ایښودله شوی وي. مړی په موټر کې یا په بله سورلي باندې نه وي ایښی چې ته لاندې ولاړ وي او د هغه جنازه کوي. د جنازې د لمانځه طریقه. د جنازې د لمونځ کولو طریقه دا ده چې له ټولو مخکې دې صفونه برابر شي. که چیرې 4 یا 10 سړي وي نو یو صف دې جوړ کړي. لکن که د سړو تعداد په جنازه کې هغه څوک چې جنازې ته راغلي که د هغو تعداد ډیر زیات وي نو بیا په کار ده چې 3 صفونه یا 5 صفونه یا 7 صفونه جوړ کړي. غوره خبره دا ده چې هغه طاق صفونه جوړ کړي، خو دا لازمي نه ده چې ضرور په هرې جنازه کې دا نارې کیږي چې 11 کوي یا 9 کوي یا 15 کوي. غوره خبره اگر چې ده خو دا ډیره لازمي خبره نه ده. نو چې کله صفونه برابر شو امام دې نیت وکړي او ټول مقتدیان چې د امام پسې په دې جنازه کې ولاړ دي هغوی دې هم د جنازې لمانځه نیت وکړي. او دا نیت په زړه کې کفایت کوي. ضرور نه ده چې دا نیت ته په خوله باندې ووایي. بس په زړه کې به ګرځوي چې دا جنازې لمونځ سره د تکبیراتو یې ادا کوم، ثنا الله دپاره، درود رسول الله لپاره، دعا د مړي لپاره، او اقتدام یې وکړه د امام پسې الله اکبر به کوي. خلاص دا به په زړه کې وګرځي، دا کفایت کوي. نو چې کله نیتونه خلاص شول امام دې په لوړ آواز سره تکبیر تحریمه ووایي او دواړه لاسونه به پورته کړي. مقتدیان به هم چې څوک جنازې مانځه کې شریک شوي هغوی به هم تکبیر تحریمه په قراره باندې ووایي. د هغه نه به وروسته لاسونه وتړي د لمانځه په شان. امام او مقتدي به دواړه ثنا یعنې سبحانک اللهم ووایي. سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. که دا ویلې هم صحیح او که دا ټکی پکې زیات که چې وجل ثناؤک ولا اله غیرک دا غوره ده. چې کله سبحانک اللهم خلاصه شوه نو امام دې بیا په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي، خو لاسونه به نه پورته کوي. مقتدیان به هم الله اکبر ووایي. دا دویم تکبیر شو. نو له دې وروسته به امام او همدارنګه هغه مقتدیان چې امام پسې ولاړ دي دوی به درود ووایي. یا هغه عام درود چې موږ او تاسې په مانځه کې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا دې ولولي. یا ځینې فقهاو دا درود ومیلی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وارحمت وترحمت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. نو هر یو درود چې ولولي کفایت کوي. نو چې کله امام درود خلاص که بیا به په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي، لاسونه به غوږو ته نه پورته کوي. نو چې الله اکبر یې ویلې مقتدیان به هم الله اکبر ووایي. نو که مړی بالغ سړی وي یا بالغه ښځه وي نو امام او مقتدیان به دواړه دا دعا ولولي: اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. ای الله بخښنه وکړې زموږ ژوندو ته، همدارنګه بخښنه وکړې زموږ مړو ته، بخښنه وکړې زموږ حاضرو ته، بخښنه وکړې زموږ غائبو ته، بخښنه وکړې زموږ